الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا في الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. الآية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد أنزل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. معزز سامعين الكرام، د دې علاقې او د دې مسجد په دین مینو عام مسلمانانو ورونو د سعادت او د خوشقسمتۍ او د خوشحالۍ او د مسرت مقام ده چې الله پاک جل جلاله تاسو ته د دومره لوی سعادت درکړی چې هر کال تقریبا ستاسو په مسجد کې صدارت او تدریس د سلسلې نه لاندې د عام امت ته خاص کر ستاسو اهالیو ته د بهترین ګلان پیش کېږي د ډېر لوی سعادت نه. الله پاک جل جلاله دې موږ تاسو ټولو ته د دې لوی نعمت د شکرې توفیق نصیب وکړي. اللہ پاک جل جلالہ خپل عظیم کتاب نازل کے فاقید جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پاک جل جلالہ عجیب کیفیت و عجیب شان قرآن اللہ پاک رسول اللہ مبارک بانی نازل کے قرآن بلحاظ خود بخپل ځان کې د یو مجمل او د یو راغون سمندر لحاظ لري. لا الحمدلله نونیسا تر والناس پورې چې دا کم الفاظ رسول پاک صلی الله علیه وسلم باندې په سره پاسه 22 کلونو کې نازل شوي داسې یو بی پایانه سمندر ده. خپله بذات خود قرآن مجمل ده، بذات خود قرآن پاک ده مفسر ده. اللہ پاک جل جلالہ ده رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بجب باندې ده قرآن پاک ده مجملات و تفصیلی بیان کرده. آواز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم داغ بیانات و داغ تفصیل داغ امت سرا دی صحائی ستاو یا دی مشکات پر شکل گبراتے دی. صحائی ستا آلی احادیث و شپک و غڑ کتابون تویلیش بخاری شریف، مسلم شریف، ابی داؤد، ترمذی، سنن نسائی اور ابن ماجہ. دیکھیں دے علماء میں اس طرح کی صحیح ستہ ہے. دیکھیں آگا حدیث علماء اور جمع کری چلا اکثر صحیح نہیں. اور دار قرآن پاک تشریح کی دار قرآن پاک دے مضامین و کشف کی دار قرآن دے مضامین و اظہار کی دار قرآن پاک
مشکل ترین مضامین ما تا د ډېر آسان او سهله ژبه باندې بیانوي. البته د محدثینو طریقې د بیان مختلف دي. قرآن پاک کی مسئلہ جو ہے، قرآن پاک کی مسئلہ دی ایمان، قرآن پاک کی مسئلہ دی اوداسن، قرآن پاک کی مسئلہ دی منزل. محدثین کرام چلے قرآن دا تفصیل بیانی اور یو پخپل مزاج او پخپل نهج او باندې او پخپل طبیعت باندې د قرآن پاک تفسیر بیانوي. نهجونه مختلف دي. استاد و فرمایل هل ګورې را رنگ او بوی دی ګرځي. الله پاک دنیا عجیبه پیدا کړې. الله دنیا په یو شکل نه پیدا کړې، انسانان په یو شکل نه دي. کله انسانان ټول یو شکل نه دي، بل انسانان منځ کې امتیاز ډېر مشکل دی. بلکہ کہ انسانان پہ یو شکل وئی نبی بلی انسانانو لیدنو نمتاخوان نہ رستا. گولان چا باغچہ کی یو قسم ولاڑی، باغچہ دا، گولستان دا. خود گولستان پلیتلو کے او پرانک کے زیادت علی راضی چلے گولستان گولان مختلف ہے. بس دا اختلاف دا اللہ طرف نہ دیولوی نعمت دا. دا اختلاف دی چلی ائمه و اربعان او مسلم امت لپاره دا لوی نعمت ده. ځکه څومره چې لارې ډېرې یا مقصد ته رسېدلو لارې ډېرې او مقصد ته رسېدل اسانه وي. نو رسول پاک صلی الله علیه وسلم دی الله رضا ده د تللو لارې ډېرې دي. یو مذهب د امام ابو حنیفه رحمة الله علیه، دویم مذهب د امام شافعي رحمة الله علیه، درین مذهب د امام احمد، څلورم مذهب د امام مالک رحمة الله علیهم. دا ټول لارې دي الله ته رسېدلو لپاره. او چې الله ته رسېدلو لپاره یا یو منظر مقصود ته د رسېدلو لارې مختلفې، نه منظر مقصود ته رسېدل به انسان باندې ډېر اسانه وي. کله چې منظر مقصود لپاره یو لارې نه بیا منظر مقصود ته رسېدل ډېر مشکل دی، لکه سړی به خامخا په یوه لاره ورته رسېږي. او چې منظر مقصود لارې مختلفې شي نو لهذا بیا سړی په ډېر اسانه طریقه باندې خپل منظر جبو ده، که د بویونه ده، که د خوندونه ده. دا د مسلمان او د امت لپاره رحمت ده. که چېرې د ټولو خوراکونه یو قسم خوند وایي په قسم د یو قسم خوراک به د خور په دویم ورځ باندې مسلمان هغوی خوراک وکړه د مودې په تېرېدلو باندې له خوراک نه تنګ راغلل. الله پروردګار جل جلاله موسی علیه السلام ته شکایت وکړ چې خپل پروردګار ته یې فرمایي ادعو لنا ربک، موږ ته له الله نه وغواړه مختلف طعامونه لن نصبر علی طعام واحد. دا یو قسم خوراک باندې موږ اکتفا نشو کولی. په دې باندې مو سترګې مړې شو، په دې باندې مو طبیعتونه هم مړه شول، په دې خوند هم څو ځله وکړ. نو لهذا د طعام نقشه راته بدله کړه. معلومیږي دا ده چې اختلاف د الوانو، اختلاف د اشکالو، اختلاف د ذوقونو، د خوندونو او اختلاف د بویونو در انسان لپاره مستقل رحمت ده. نو لهذا اختلاف د مذاهبو هم د مسلمان لپاره رحمت ده. او اختلاف د طرزونو، اختلاف د طریقو دم د علماء د امت لپاره رحمت ده. نو لهذا پر قرآن و حدیث د قرآن تشریح صحایح سبته کړي او په مستقل منهجونو باندې امام مسلم رحمت الله علیه صحیح مسلم لولي نه ابتدا کې هغه استند نه بحث کوي، رجال حدیث بیانوي. لکه رجال حدیث دا حصہ شریعت ده، که رجال حدیث ته معلوم نه نو صحیح صحیح حدیث او سقیم حدیث میں امتیاز نہیں کولی. مولانا فرمائے کہ امتیاز بین صحیح و سقیم دا موقوف ده معرفت رجال الحدیث پورې. نو معلومه کې رجال الحدیث دا ډېر مهم ترین حصہ لري دین ده. امام مسلم رحمت الله علیه په ابتدا مسلم شریف او خپل کتاب اولا شروع کې پر رجال الحدیث باندې عبد الله بن مبارک فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ اغوى لولا الاسناد لقال ما قال من شاء ما شاء.
کچر اسناد نوی سلم نوی رجال حدیث محفوظ نوی لیکن متعلق جساس خبر کولا خبر مسعود مقبولا وللہ الحمد علماء دی رجال حدیث بیان کرے دی رجال حدیث کو آسمان دین اغمم تا محفوظ و سالم باجر پر ایک سوکا تغییر و تبدیل نہیں سکھوائیں صحیح اور بس علماء فرمائیں کہ مسئلہ اسناد دمرا ضروری نہیں نا مسلم شریف چال اسکری کہ طالبان مرګرو هغه په سر کې بیاول له اسناد نارسته مسله مطلب تورسي اولا واجب په باندې هغه معرفت الله جل جلاله هغه ایمان لري په الله معرفت پیغمبر ده معرفت کتابونه ده معرفت قدر او خیر ده معرفت ورځ قیامت ده پرې باندې مسله ایمان لري او معرفت بعد موت مگر تاسو چې ماشوم لګښت زور دا وایي انا بجوا آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت وقتو کہ منگ ترجمہ کو آمنت بالله ما ایمان دفع اللہ بانے کہ اللہ اشتا نشننا اللہ جوندائی دا من ندا اللہ عالم دا جاہل ندا اللہ قادر دا عاجز ندا اللہ مرید دا مصطر ندا اللہ خالق دا مخلوق ندا دا صفات بانی من ایمان دا لی اللہ آمنت باللہ اللہ بانی دا من ایمان دا اللہ اشتدا و نش ندا دہریان وی اللہ نشتا العید باللہ دا سکارون سکی گی راکی بس دا خبر کی گی و راکی اشاف الصغیر و افن الكبیر و کر العادات و مر العیسی بس دا خبر کی گی پخبل جبانے رہی داسنگے کی چار سڑے پیدا کی کے پودے پخبل بھی رہی داسنگے کی چار سڑے پیدا کی کے سرگے پخبل رہی سنگے تکبل پیدا کی گے اور جی چاپو دا پچھڑ کے رانا رہا دخبل نہ پیدا کی گے دا مدبر و منتصم دی عالم اللہ پروردگار جل جلالہ اب خپل تدبیر باندې پیدا کړي اور یہ عضو استاد موزل ضرورت کے پیدا کرے کستغفر الله اپو در ارشاد وای نو چې دوړې وړل خاص کر دی و دې په دوړې وای نو یو ځل بل ارشاد وړل به بل خپل تر اړه ډېر مشکله صحیح الله پاک جل جلاله متصل یتر په سره هرګری سره لخله سره په دې انتظام کړي امر عین خلق استاد کوی لایقې داجب کې ذوق الله خیره داجب کې له قوت الله پر لري کوي چې د خوراک او د مطعوم سره د عزائر عابیه ګډ شي راګړځي د لعاب په سبانه چې کله د عزائر مطعوم جبه تدن لړځي نو ارزای خپل جبه نه ټکو بازیر وای دا ډېر مزه وکړه کمال الله یې صحیح متکلمین وای چې دې جبه کې الله بیا دوه صفات یو صفت هغه ذوق او ذائقه او د دیم صفت بیا لمس وای چې خدای شان د پر یو جبه کې الله په قوت یې سره چې چیز کې د خوږواله په ذائقه معلومه او چې کله چیز کې نو ګرمانه بیا پلا به سمول په نور بدن کې نشته پوزه باندې ته چای کې نه خوږواله نه ماره ګرمانه معلومه خوږواله نه معلومه لکه دا کوی لا مثال الله پټول بدن کې کړه پټول بدن کې دا بدن په هر عضو سره را پته لګول شي دا نرم ده ګرم ده یخني ده ګرمي ده هغه دا سګه ده دا نرم ده ټول بدن باندې سره معلومه وي صحیح مطلب په دې نه پیدا دارین وای رسول پیدا دي مونږ یو ورځ کې را پسټ کې راغله مسلمان ټول باندې کې را پسانه باندې راځي یو ورځ پسټ کې راغله دا امتیاز اعلی پیدا کې خپل نه پیدا شي بلکې دا متفر او منتظم دی عالم پیدا کړی الله خالق كل شيء الله پروردگار جل جلاله اور شی پیدا کړی او هر شی کې ته هم او ستا جب هم ده ستا پوزه هم ده ستا سترګې هم دي ستا خپل لاسونه هم دي ستا زړه بدن هم ده ستا رنګ هم ده او ستا قوتونه هم دي ستا کمالات هم دي او ستا نقصانات هم ده شقاوت هم ده ستا علم او ستا جهل ستا باچائی مالداری ستا ذلت او کمال ستا حسن او بدرنګي ځواني بډاوالی مرګ او حیات دا ټول الله پروردگار جل جلاله پیدا کړی دا ټول کل شیء لاندې راځي دا کل شیء په پښتو کې دومره غټه دایره ده چې کل شیء هیڅ کوم برکې دې نشي ماجوال واجب
صحیح جواب خبره پوهیږئ ها یاره دا ملګري په کته څنګه وایي پوهیږئ نه پوهیږئ که نه ها هرګولي رنګ بوی دی ګرې ښه پولیس هغوی چړولې نو زه به لږ خندوم صحیح تاسو جواب خبره پوهیږئ